فی خواته زیات کش کو زمونږ ډیر پیژندل شوي سحري دا وخت مجبور دي چې د خپل فامیل او د خپل وطن لري یو ګمنام ژوند وکي د هغې جړه فریاد په میسج کې ما اورېدلی دی چې ملګرو د جهانګیر خان د تبلیغ د کومې ویډیوګانې چې دي تاسو سره ما په 2-3 ویډیو کې هغه شیر کړه چې دا هغه پیک دي زیاتر کسانو هغه کتلی دي خو که تاسو تر اوسه وګورئ که نه داسې خلک پکې اوس را پیدا شو چې هغه له مبارکي ورکوي وایي چې لکه ما اوس کتو نو یو قاري صاحب په دې باندې ویډیو کړی و هغه وایي چې شکر دی جهانګیر خان چې کوم دی د فلم کوم انډسټري چې دا هغه پرېښوده او کوم دین اسلام طرف ته راغی او زما د سیډ او د ټولو خلکو د سیډ دې ته مبارکي مونږ وایو باقاعده چې کوم دی هغه په خلکو بس کمنټس کړي مبارکي ولا ورکړو لکه مختلف قسم انداز کې چې کوم دی هغه ته خپل پیغام وړاندې کړی نو زه حیران شوم ما خو په هغې کې هم لیکل چې آیا دا د فلم یو سین روان دی او په هغې کې خلک داسې قسمه چلې کړی دی او دا خلک چې کوم دی بیا رالي لکه تاسو اوس د نجیب حافظ ویډیو هم هغه شیر کېږي وایي چې هغه ورته هم مبارکي ویل ده د دې نه علاوه نور خلک چې کوم دی که په کمنټسونو کې وګورئ وایي چې الله تعالی پې خپل رحم وکړو او د ډرامو هغه کار یې پرېښود د دین اسلام طرف ته راړو نو تاسو ته زه یو ځل بیا هم ما چې دا کوم ویډیو څه چې شیر کېږي نو دا د ډرامې یو پارټ پکې داسې راغلی دی چې په هغه کې دغه رول ادا کولو نو هغه یې کړی دی او په جومات یا داسې په محلو کې ګرځېدلی دی نو هغه خلکو ته ویډیو کړلی او اوس یې شیر کوي وایي چې جهانګیر خان هغه په تبلیغ کې لاړو حالانکې هغسې هغه نه ده دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو الله حافظ